بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو شپږم نمبر درس دی. مونږ به انشاءالله نن مرکب وایو. څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ لفظ ویلو، بیا مې درته ویلو د لفظ دوه قسمونه دي. یو ته لفظ موضوع وی، یو ته لفظ محمل وی. لفظ موضوع معنی والا لفظ ته وی، لفظ محمل بغیر معنی والا لفظ ته وی. بیا دا لفظ موضوع تی واغسته، لفظ محمل هم پرېښودو. د دې لفظ موضوع ته بیا د دې لفظ موضوع بیا دوه قسمونه دي. یو ته مفرد وی، یو ته مرکب وی. هغه مرکب هم په قضیه پرېښودو، هغه مفرد هم واغستو. بیا مفرد ته کلمه هم وی. نو د کلمې بیا درې قسمونه دي: اسم، فعل او حرف. ښه په ترتیب باندې اول اسم وی، بیا فعل وی، بیا حرف وی. اوس په مونږه د لفظ موضوع چې کوم دوه قسمونه دي، یو مفرد او یو مرکب کنه، نو هغه مفرد خبرې ختم شوي. اوس په مونږ مرکب اخلو. نو مرکب څه ته وایي؟ مرکب یو داسې لفظ دی، مرکب یو داسې لفظ دی چې د دوو یا د زیاتو لفظونو د ملاوېدو نه جوړ شوی دی. دوه یا زیات لفظونه ملاو کړه نو د هغې نه چې کومه جمله جوړه شوه. مثلا ګورئ دا عبد نه دی، عبد دا ځان له یو لفظ دی، عبد ټیک شوه، او الله بل لفظ دی. دا عبد یو لفظ شو، الله بل لفظ شو. نو دا دوانم را ملو کړو نو د دنم یو مرکب جوړ کو، نو دې ته اوس مرکب وای. ٹھیک شو، دا د دوو لفظونو نه جوړ شوی دی. یا ګورئ جی زیدن دا یو لفظ شو، اور قائم دا را سره بل لفظ شو. ٹھیک شو، نو ګورئ دا دوه لفظونه را ملو شو، د دې نه یو مرکب جوړ شو. ٹھیک شو، یا دغه شانتې ګورئ ذهب زیدن، نو ګورئ یو دا لفظ جوړ شو، دا دواړه لفظونه یو بل سم را ملاو کړل، دوی نه مرکب جوړ شو، مرکب تی جوړ شو. ټیک شو جی. اوس دا بیا د مرکب دوه قسمونه دي. مرکب د یو لفظ نه چې زیات شي کنه، دوه یا زیات لفظونه شي، نو هغې ته مرکب وایي. او دا فعل چې دی کنه، د فعل هره یوه صیغه ځان له یو مرکب دی. د فعل هره یوه صیغه، دا د فعل ماضي اوله صیغه ځان له یو مرکب دی، ځکه چې لفظ یو دی او معنی زیاته ده، نو دغې ته مرکب وایي. ټیک شوه. اوس بیا د مرکب دوه قسمونه دي. یو ته مرکب مفید وایي، یو ته مرکب غیر مفید وایي. مرکب مفید یعنی فائدې والا مرکب، مرکب غیر مفید یعنی بے فائدې مرکب. دا آسان تعریف مې درته وکړو. اوس ګورئ جی مرکب مفید څه ته وایي؟ کله چې په یو جمله کې خبره پوره شي کنه، نو هغې ته مرکب مفید وایي. فایده ترې حاصله شوه، لکه زه وایم زید لاړو، نو دې کې خبره پوره شوه. او دا مرکب غیر مفید څه ته وایي؟ چې دې کې خبره پوره نه وي، خبره پکې نیمګړې. مرکب مفید کې خبره پوره وي او په مرکب غیر مفید کې خبره نیمګړې. زه وایم د الله بنده، نو اوس مې دا نه دی ویلي چې د الله بنده لاړو، که د الله بنده کېناستو، که د الله بنده اوده شو، که د الله بنده خوراک وکړو، دا خبره مې نه ده کړې. صرف مې ووي د الله بنده، یا مې ووي د الله رسول، یا مې ووي د زید غلام، یا مې ووي د الله کتاب، یا مې ووي د زید قلم. ټیک شوه، داسې یو خبره مې وکړه، نو هغه بې فایدې ده، یعنی نیمګړې خبره ده، نیمګړې خبره. نو هغه نیمګړې خبرې ته مرکب غیر مفید وایي. او پوره خبره زه درته وایم چې یاره محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، نو ګوره دا خبره پوره شوه او چې د الله رسول دی. ٹھیک شوه. یا زه دغه شان درته وایم قرآن پاک د الله کتاب دی، نو ګوره دې کې دا خبره پوره شوه، نو دې ته مرکب مفید وایي. نو چې خبره پکې پوره شي هغې ته مرکب مفید وایي. چې خبره نیمګړې وي، ٹھیک شوه، لکه مثلا د غلام یا د زید قلم، د زید قلم، نو بیا مې نور څه خبره پکې نشته مخکې، نو خبره نیمګړې ده. ٹھیک شوه. نو د زید قلم نو څه اسم نه، نو دغې ته مرکب غیر مفید وایي. او مرکب مفید چې خبره پکې پوره ده، د زید قلم سپین دی، دا خبره پوره شوه. ٹھیک شو، د زید قلم سپین دی، نو دا مرکب مفید شو. او صرف د مرکب غیر مفید کې د زید قلم، بس خبره نوره مخکې نشته، نو دې ته مرکب غیر مفید وایي. اوس د مرکب مفید تعریف کو، ما خو درته هم کو، خو تاسو بیا مورئ. وایي کله چې خبره کولو والا، خبرې کولو والا خبره وکړي، خبره لکه مثلا زه خبرې کومه، زه خبره وکړم، او اوریدونکي، ته اوریدونکی وي، ته اوریدونکي ته د خبرې، د هغې خبرې نه د څه واقعي خبر یا د یوې خبرې طلب یعنی غوښتل تی معلوم شي.
مثلا ګورئ جي زه تاسو ته خبره وکړم او تاسو چې دا خبره واورئ واورېده نو تاسو ته زما د خبرې نه به خامخا دوه څیزونه میلاویږي یا چې زه تاسو ته کومه خبره کوم نو د هغې نه به تاسو ته خامخا څه خبر معلومیږي یا زه تاسو ته یو واقعه ویم چې هلکه یاره زید لاړو نو تاسو ته خامخا یو خبر معلوم شو چې خبر درته میلاو شو چې او زید لاړو مخکې درته خبر نه و پته درته مخکې نه وه اوس درته پته ولګېده نو زما د خبرې نه درته پته ولګېده نو دې ته مرکب مفید وایي یا زه تا نه یو څیز غواړم د یو څیز غوښتنه درنه کوم د یو څیز طلب درنه کوم زه درته وایم قلم راوړه نو تا نه ما قلم وغوښتو نو دې ته مرکب مفید وایي یا زه تا ته مې اوبه راوړه نو د اوبو طلب مې درنه وکړو یا درته وایم کتاب راوړه د کتاب طلب مې درنه وکړو نو دې ته مرکب مفید وایي چې د یوې خبرې معلومات درته حاصل شي یا د یو خبرې طلب پکې غوښتل پکې معلوم شي دې ته مرکب مفید وایي نو دی لږ دا تعریف لږ مشکل کړی دی ما درته آسان وي چې کومه کې خبره پوره وي هغې ته مرکب مفید وایي چې خبره نیمګړې وي هغې ته مرکب غیر مفید وایي ښه جي د دې تعریف به موږ ګورو جي کله چې خبره کولو والا لکه مثلا زه خبره کولو والا یم خبره وکړي زه درته یو خبره وکړم یو د چا باره کې راته څه خبره وکړم او اورېدونکي ته اورېدونکی او اورېدونکي ته د هغې خبرې نه کومه خبره چې ما وکړه تا ته د هغې نه د څه واقعي خبر درته میلاو شو تا ته د هغې یو واقعه وشوه چې هلکه زید لاړو دا یو واقعه وشوه او ما تا ته وویل چې هلکه زید لاړو تا ته مخکې پته نه وه نو تا ته د دې خبرې نه د دې واقعي نه درته خبر میلاو شو چې او زید لاړو یا د یوې خبرې طلب یو طلب درنه زه کوم زه درنه څه غواړم قلم درنه غواړم اوبه درنه غواړم چای درنه غواړم روټۍ درنه غواړم کتاب درنه غواړم دغه ته طلب وایي یعنې غوښتل ته معلوم شي زما د خبرې نه تا ته څه طلب معلوم شو چې هلکه ما نه دا کس کتاب غواړي یا ما نه د کتاب طلب کوي یا رانه د چای طلب کوي یا رانه د روټۍ طلب کوي یا رانه د اوبو طلب کوي یا رانه د بل څه طلب رانه کوي نو هغې طلب یا خبر چې طلب او خبر پکې وي نو دغې ته مرکب مفید وایي ټیک شو جي لکه ذهبه زیدون زید لاړو نو دا تا ته یو خبر معلوم شو چې او هلکه زید لاړو تا ته مخکې پته نه وه نو د دې واقعي درته پته ولګېده خبر درته وشو نو دې ته خبر وایي یا ائتي بالماء اوبه راوړه نو دا طلب مې درنه وکړو هلکه ته ماله د اوبه راوړه د غوښتنه مې درنه وکړه نو کله چې یو خبر یا طلب معلوم شي یو خبر یا طلب معلوم شي نو دغې ته مرکب مفید وایي د خبرې کوونکي د خبرونه یو خبر یا طلب معلوم شي د خبرې کوونکي د خبرونه یو خبر یا طلب معلوم شي نو دغې ته مرکب مفید وایي په دې مثالونو کې د اول مثال نه یعنی د ذهبه زیدون نه د اول مثال نه دا معلومه شوه چې زید لاړو دا یو مثال دی یعنی د زید د تلو خبر معلوم شو د زید د تلو خبر درته معلوم شو او په دویم مثال کې د خبرې کوونکي یعنی زه خبرې کوونکی یم او د خبرې کوونکی اوبه غواړي په دویم مثال کې خبرې کوونکی اوبه غواړي ټیک شو یعنی زه تا نه د اوبو طلب کوم یعنی د اوبو طلب کوي ټیک شو جي نو دې ته مرکب مفید وایي بیا مرکب مفید ته جمله هم وایي او کلام هم ورته وایي د دې مرکب مفید یو مرکب مفید نومې دی یوې جمله نوم دی یوې کلام نوم دی نو څوک ورته جمله وایي څوک ورته کلام وایي ټیک شو دا ټول قرآن چې دی دا کلام دی دا ټول قرآن ته مونږ جمله هم وایو دې ټول قرآن ته مونږ مرکب مفید هم وایو دې ټول قرآن ته مونږ مرکب هم وایو ټیک شو مرکب دی ټول قرآن بیا د دې مرکب مفید دوه نمونه دي مرکب مفید ته جمله هم وایي او کلام هم ورته وایي د مرکب مفید ته جمله هم وایي کلام هم ورته وایي مرکب مفید ته جمله هم وایي کلام هم ورته وایي بیا د جملې دوه قسمونه دي یو ته جمله خبریه وایي او یو ته جمله انشائیه وایي او که ته ووایې چې د کلام دوه قسمونه دي یو ته جمله خبریه وایي یو ته جمله انشائیه وایي بالکل ټیک ده جي نو که ته وایې چې د جملې دوه قسمونه دي جمله خبریه او جمله انشائیه او که وایې چې یاره د کلام دوه قسمونه دي جمله خبریه او جمله انشائیه نو دواړه خبرې یو شانتې دي نو دا زمونږ نن د مرکب باره کې آسان غونته کې خبره وه چې یاره مرکب مفید یو داسې لفظ دی چې د دوو یا د زیاتو لفظونو د میلاوېدو نه جوړ شي
ټیک شو نو دا بیا درته بیا دلته میلاو کړ مثالونه به درته ولیکه بیا د مرکب چې دوه قسمونه دي یو ته مرکب مفید وي یو ته مرکب غیر مفید وي د مرکب مفید آسان تعریف ده ځکه مرکب مفید هغې ته وایي چې خبره پکې پوره وي مرکب غیر مفید هغې ته وایي چې خبره پکې نیمګړې وي ټیک شوه بیا د مرکب مفید تعریف د کتاب مطابق کله چې خبره کولو والا خبره وکړي او اوریدونکي ته د هغې خبرې نه د واقعي خبر یا د یوې خبرې طلب یعنی غوښتل ته معلوم شي لکه ذهب زیدون زید لاړو نو دا ما درته وي زید لاړو نو زما د خبرو نه تا ته د دې زید د تلو خبر معلوم شو یا ائت بالماء زه د طلب کومه غواړم درنه چې اوبه راله راوړه نو تا ته معلومه شوه چې هلکه دا رانه طلب کوي د اوبو نو په دې مثالونو کې د اول مثال نه دا معلومه شوه چې زید لاړو او د زید د تلو خبر معلوم شو او په دویم مثال کې خبرې کوونکې اوبه غواړي یعنی د اوبو طلب کوي نو دې ته مرکب مفید وایي ټیک شو جي دې ته مرکب مفید وایي او د مرکب مفید دوه نمونه دي یو ته جمله هم ورته وایي ګورئ جي مرکب مفید هم ورته وایي جمله هم ورته وایي کلام هم ورته وایي ٹھیک شو جی مرکب مفید دا درې نمونه یاد کړئ مرکب مفید هم ورته وایي جمله هم ورته وایي کلام هم ورته وایي مرکب مفید جمله کلام ٹھیک شو بیا دا د ما درته بیل کړي دي یعنی مرکب مفید ته جمله هم وایي کلام هم وایي بیا د جملې دوه قسمونه دي جمله خبریه یا جمله انشائیه او که ته ووایې چې د کلام دوه قسمونه دي جمله خبریه او جمله انشائیه نو بالکل ټیک ده جی نو دا زمونږ د نن د مرکب درس راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام